بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د محرم الحرام د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1402 د زمري د 10 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست د لوري د 400 میلیون افغانیو عوایدو راټولېدل. دغه پیسې د تیر کال په اوږدو کې راټولې شوي دي. په هرات کې د 100 مؤسسو فعالیت اقتصاد ریاست د 15 مؤسسو د فعالیت د درولو خبر ورکړی دی. او د ادرسکن په ولسوالۍ کې پر 2258 اړمنو کورنیو د خوراکي توکو د کڅوړو ویشل. دغه توکي د WFP مؤسسې د لوري ویشل شوي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست مسؤلان وایي په تیر کال کې 400 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د هرات د اوبو رسولو او کانالیزاسیون رئیس مولوي عبدالواحد شفیق وایي د هرات ګډونوال د مرکز نه پرته تر ټولو زونونو ډیر دي چې شمیر یې 80,000 مترونو ته رسي. د دې ادارې رئیس وایي همدا اوس په هرات ښار او شپږ ولسوالیو کې د دوی ادارې د لوري خدمتونه وړاندې کیږي. مولوي شفیق زیاته کړه په ځینو ناحیو کې د اوبو کچه تر 14 مترو راکښته شوې ده، خو په ځینو سیمو کې تغیر نه دی کړی. هغه یو ځل بیا د ګډونوالو څخه غوښتنه وکړه چې د اوبو په مصرف کې سپما وکړي. هغه دا راز څرګنده کړه چې دغه اداره پلان لري د هرې رود په څنډو کې وکړی څاګان راوباسي ترڅو د خلکو ستونزې په راتلونکي کې حل سي. د هرات د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي اوس مهال شاوخوا 100 مؤسسې چې کورنۍ او بهرنۍ پکې شامل دي د اسلامي امارت د اصولو له مخې په دې ولایت کې فعالیت کوي. دغه مسؤلان د UNDP مؤسسې په همکارۍ د کارآباد کانال د دیوال جوړولو خبر ورکړی او زیاتوي چې دغه ادارې دا راز 5200 روږدو ته د یاشي په مخه د WFP مؤسسې د همکارۍ د جلب په اړه زیار ایستلی دی. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د هرات اقتصاد ریاست مسؤلان وایي د WFP مؤسسې لپاره د نړیوالې ټولنې د خوړو د مرستو د راکمېدو له امله دغه مرستې راکمې شوي دي. دغه مسؤلان دا زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د UNDP مؤسسې په همکارۍ د کارآباد کانال د استنادي دیوال چارې د 25,000 امریکایي ډالرو په لګښت پیل شي. په هرات ولایت کې موږ یوه غټه لاسته دا لرو چې په 5200 معتادین موږ راجمع کړي دي چې په هغه کې زموږ سره د WFP په نامه باندې مؤسسه ده. د مؤسساتو د ډوډۍ په حق د ډوډۍ په دغه کې موږ سره پوره همکاري کړې ده چې 6 میاشتې موږ ته وچې ډوډۍ موږ د هلو ځلو کوشش باندې دغه شوي چې معتادینو ته ډوډۍ ورکړو. دغه مسؤلان دا راز ټینګار کوي چې د 160 غیر دولتي مؤسسو د چارو د څېړنې وروسته په دې ولایت کې د 15 مؤسسو چارې درول شوي دي. هرات ولایت خو د افغانستان په سطح باندې یو ډیر غټ ولایت دی، د زون په سطح باندې ولایت دی، ځکه چې نفوس هم زیات دی او د پروژو د هرات ولایت ډیر ضرورت چې اوس په حال لري چې موږ کم نظارت کړی دی او کم معلوماتونه مو لاسته راوړي دي. مثلا په لیرو ولسوالۍ کې لکه رباط سنګی دی، کوسان دی او زیرکو دی، شینډن، هغه چې دی د اوبو رسولو د افرسانۍ په بخش کې ضرورت شته ورته. نو زموږ انشاءالله دا تمه امید ده چې ډېر ژر به په دغه بخش کې هم زموږ سره مؤسساتو پوره ډاډ موږ سره کړی دی چې په دې کې به موږ پروژې واخلو او کومې ساحې چې ضرورت اوبو ته لري یا کوم خلک چې دې ته مجبوره شوي چې کډه بار کړي هغه دپاره به انشاءالله ډېر ژر تجربه موږ د افرسانۍ او د اوبو رسولو ترتیب ورته برابر. دا په داسې حال کې ده چې د هرات اقتصاد ریاست مسؤلانو په وینا په تیرو 2 کالو کې د دوی د سروې او څېړنې وروسته په دې ولایت کې د خلکو د ژوند او کاروبار چارو سمون موندلی دی. د ادرسکن په ولسوالۍ کې پر 2258 اړمنو کورنیو د خوراکي توکو کڅوړې وویشل شوې. دغه خوراکي توکي چې WFP مؤسسې د لوري
د CRDSA مؤسسې په تخنیکي همکارۍ د کلو د پراختیا ریاست تر نظارت لاندې ویشل شوي دي. یادې مرستې د ادرسکن ولسوالۍ د شیرزاد، روخه، صدرخت او ګدام ګتله کلو کې پر اړمنو کورنیو ویشل شوي دي. په دې توکو کې 50 کیلوګرامه وړه، 6 کیلو لپه، نیم کیلو مالګه، 15 لیټره غوړي او د ماشومانو او حامله میرمنو لپاره ځانګړي خواړه شامل دي چې هرې کورنۍ ته ویشل شوي دي. د هرات ښاروالۍ مسؤلینو د لوري د روږدو د کمپونو څخه لیدنه شوې. د هرات ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ رئیس استاد محمد جاوید معیار د دغه ادارې د ګذر وکیلانو همغږی عمومي مدیر حمید افضلي سره یو ځای په یادو کمپونو کې د روږدو ناروغانو د ژوند څرنګوالي څخه لیدنه وکړه. ښاغلی معیار د دغه کمپونو د بیلابیلو برخو څخه د لیدنې پر وخت هغوی ته د خدمتونو رسولو او د روږدتوب د پرېښودلو څرنګوالي څخه نظارت کړی دی. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري یو تن د 18,900 جعلي امریکایي ډالرو د پلور په تړاو نیول شوی دی. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د سیمه ییز کنټرول پولیسو د کشفي عملیات په ترڅ کې یو تن د جعلي پیسو د پلور په تړاو نیولی دی. د دغه کس څخه 18,900 امریکایي جعلي پیسې ترلاسه شوي او هغه د اسلامي امارت د ځواکونو تر څار لاندې دی. بازداشت یک تن در پیوند به فروش پول جعلی توسط نیروهای امارت اسلامی ولایت هرات، پرسنل امریت کنترل منطقوی مدیریت جنایی قماندانی امنیه ولایت هرات طی یک عملیات کشفی یک تن را در پیوند به فروش پول جعلی از مربوطات این ولایت بازداشت نموده است. از نزد این فرد مبلغ 18,900 دلار امریکایی جعلی به دست آمده که همکنون تحت نظارت نیروهای امارت اسلامی قرار دارد. محترم لیدونکو، اوس هم په دې برخه کې پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات شهر المر الوار درجه 18 تیتای 22، غوریان المر الوار درجه 19 تیتای 22، کروخ نیمه اوریاز الوار درجه 14 تیتای 22 او پشتون زرغان المر الوار درجه 18 تیتای 22. قدرمن لیدونکو، دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست د لوري د 400 میلیون افغانیو عوایدو راټولېدل دغه پیسې د تیر کال په اوږدو کې راټولې شوي دي. په هرات کې د 100 مؤسسو فعالیت اقتصاد ریاست د 80 مؤسسو د فعالیت د درولو خبر ورکړی دی. او د ادرسکن په ولسوالۍ کې پر 2258 اړمنو کورنیو د خوراکي توکو د کڅوړو ویشل دغه توکي د WFP مؤسسې د لوري ویشل شوي دي. محترم لیدونکو، دا د دې مهال خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شبې